د یو مؤمن مسلمان پر قتل باندې خوشاله کېدل د الله رسول فرمایي چې کم څوک د مؤمن مسلمان پر قتل باندې خوشاله سي رسول الله مبارک فرمایي وای چې د دې انسان نه نفلي عبادت قبليږي او نه فرضي عبادت قبليږي الله اکبر هیڅ کله د یو مؤمن مسلمان پر قتل باندې خوشاله نسو که هغه هر څوک مؤمن دی که په هر هیواد کې وي که هر څوک وي دغه پر قتل باندې خوشاله کېدل د الله رسول فرمایي وای کچیر دا ټول دنیا ختم سي د دنیا کې چې څومره شان دي دا ټول ختم سي هیڅ پروا نسته و الله ته لیکن د مؤمن قتل دا ډیر سخت دی یعنی په الله رب العزت باندې مؤمن مسلمان ډیر ګران دی تاسو ته معلومه ده چې یو حقوق الله دي یو حقوق العباد دي په ورځ د قیامت به د حقوق الله دا اوله پښتنه به د لمانځه کیږي او د حقوق العباد اوله پښتنه به د ناحق قتل کیږي چې ولې دی قتل کوي پر څه وجه باندې دی قتل کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وای کچیر د یو مؤمن مسلمان په قتل کې ټول اسمان سره شریک سي ټول مزکه سره شریک سي وای په ورځ د آخرت به د دې مؤمن د قتل په بدله کې به الله رب العزت ټول اسمان و جهنم ته واچوي ټول مزکه و جهنم ته واچوي یعنی د مؤمن مسلمان و قاتل ته الله رب العزت هیڅ معافي نه کوي مؤمن مسلمان قتل کول دا خو ډیره غټه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چیر یو څوک یو مؤمن مسلمان و طرف ته د وسپن یو تیره شی ورمخته کې د هغه د وهلو اراده ولري وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دغه انسان مرسخه نه دی یعنی دغه مسلمان نه دی چې خالی یو مؤمن مسلمان و طرف ته یو تیره شی وراوړي لکه وسپنه لکه یو خنجر لکه یو چاکو کچری خالی اشاره ورته وکي وهل خو ډیره لیره خبره ده رسول الله مبارک فرمایي وای دغه مسلمان نه دی چې مؤمن مسلمان و طرف ته د یو خنجر د یو چاکو خالی اشاره ورته وکي او په قران کریم کې الله رب العزت فرمایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وکچری څوک یو مؤمن مسلمان قصدا قتل کی ناحق قتل کی د سزا جهنم دی او جهنم د همیشه سزا به الله ورکوي یعنی الله رب العزت د خپل مؤمن بنده سره څومره زیاته مینه لري الله رب العزت څومره واضح فرمایلی دي چې د مؤمن مسلمان قاتل هغه به همیشه د پر په جهنم کې وي تر ډیره وخت به هغه په جهنم کې سوځي او مخت الله فرمایي چې وغضب الله عليه او پر دې قاتل باندې د الله غضب دی ان چې کوم څوک مؤمن مسلمان حق قتل کی دی باندې همیشه د الله غضب وي واعد له عذابا عظیما او د دې لپاره الله رب العزت یو عظیم عذاب چې هغه تیار کړی دی او الله فرمایي من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا چې کوم چا یو انسان حق قتل کوي هغه داسې دی لکه ټول انسانیت چې دی قتل کوي یعنی یو مؤمن مسلمان حق قتل کول د الله او عذاب ته دعوت ورکول دي او خپل ځان د همیشه جهنم مستحق ګرځول دي مسلمانانو په دې وخت کې چې کم قتال شروع دي د مسلمانانو بابنس کې کم جنگ شروع دی د الله صدا دعا وکړه چې امت مسلمه ته اتحاد او اتفاق نصیب کا الله نور په دې امت مسلمه باندې رحم وکړه يهود عیسایان کفار دا ټول سره راجمع شوي او امت مسلمه ته یو ځای شوي پر امت مسلمه باندې حمله کوي د مسلمانانو پر نفس باندې د مسلمانانو پر عزت باندې هغه پر مالو باندې دا پر تجارت باندې حمله کوي خو لیکن مسلمانان په خپل آپس کې یو بل ګریوانو ته لاسونه ورچولې دي الله رب العزت او ټول امت مسلمه ته اتحاد او اتفاق نصیب کی دا هغه وخت دی چې اخري وخت دی د قیامت تر نږدې کېدو وخت دی نو دا هغه وخت دی چې هر یو انسان به د خپل ایمان فکر کوي هر یو انسان د غزي موارد جوړیږي چې د مؤمنانو په مابین کې اصلاح راولي د نفرت خبرې ونه کړي د رحم دعاګانې وکړي یو بل په دې باندې پوه کې مشرانو پر دا خبره ورسوي که هغه هر څوک وي چې هر ځای وي او که بیا چې څوک ظالم وي او ظلم کوي نه حق مؤمنان قتل کوي الله رب العزت تباہ و برباد کی